حال دی اخلم حال می اخلا دا یو تور زی ژوندون دی سبق د خبر ته چیرته او زما کوم لور ته تلون دی. بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما ابن امین حنیف است. ما مسئول انجمن معلولی و تفریح ولسوالی هستم. ما تشکری میکنیم یا فخر ما که در زندگی مسافری در خارج میکنه. نگاه عزیز امروز ما آمدیم در ولایت کنر د ولسوالی و تفریح لیدونکو دا یو افغان خور ده ملیحه حمانی همت نومیږي د جرمني د کولن په ښار کې اوسي او د دغه معلولین او معیوبینو لپاره موږ ته 800 یورو رالیږلي وي معادلې 85,000 افغانۍ شوې وي. 19 نفر معلولین است به یک نفر 3000 کمک میرسه نقدی. ما تشکر میکنم. برای ما صدیرو را ارسال کرده بود گفته بود که یا را با معلولین و معیوبین بتی بسیار محتاجم است و شما میبینید در ویدیو که در ولچرا زندگی میکنه و سرپرستی خانه خود داره. نو د دې پورا دا نو د سې خلک موږ ته معرفي کړي چې دا تاسو ګورئ ټول په ولچرو کې دي او د فامیلونو سرپرست دغه دي او سرپرستی ور په غاړه ده او زما کوم لور ته تلون دی. حال دی اخلم حال می اخلا دا یو تور زی ژوندون دی سبق د خبر ته چیرته او زما کوم لور ته تلون دی. هر شپه می لبړو وي په ګریوانو کې رحمتي هر شپه می لبړو وي په ګریوانو کې رحمتي هر سبب دی یادوما سمع الوست مجنون دی. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز امروز ما آمدیم در ولایت کنر د ولسوالی و تفریح. یک خانم است به نام ملیحه امانی همت که در کشور او جرمنی شهر او کولن زندگی میکنه. برای ما صدیرو را ارسال کرده بود و گفته بود که یا را با معلولین و معیوبین بتی. این تو معلولین باشه که سرپرست او خانه به دوشان باشه. از یک صدیرو او 58,000 روپیه جور شده بود که با 19 نفر هر معلول او معیوب 3,000 افغانی ما در نظر گرفتیم. ویجا می معلولین جمع کردیم. ای قاری شفکس رئیس اتحادیه معلولین ولسوالی و تفریح است. با هدایت زی که بریجا ای تو معلول او معیوب معلوم بود که او سرپرست خانه بود او فامیل دوشان بود. ایجا 19 نفر ما جمع کردیم. 12 نفر 3,000 افغانی میتیم. امی خانم که نامش ملیحه امانی همت است در شهر کولن زندگی میکنه. او خانه شاباد که در مکمل افغانستان ولایت کنر برش مجبور معلوم شده بود و این پیسه رو رایی کرده و ما برای معلولین میتیم. بازم از خانم ملیحه امانی همت یک جهان تشکر میکنیم. خانه شاباد. لیدونکو دا یو افغان خور ده ملیحه امانی همت نومیږي د جرمني د کولن په ښار کې اوسي او د دغه معلولین او معیوبینو لپاره موږ ته 800 یورو رالیږلي وي معادلې 85,000 افغانۍ شوې وي او چې دا به داسې معلولینو له ورکوي معیوبینو له چې د کور سرپرستي ور په غاړه او عاجزي. نو دغه قاري صاحب چې ما مخکې یادوري وکړله د وټپور د معلولینو د اتحادیې مشر دی او دسه ما هماهنګي مو کړله او همداسې کسان ما ته معرفي کړه چې هغه لکه مستحق خو ټول افغانان مستحق دي او بیا معلولینو کې نو خو بیا ما ته ویل ما له هغه کټګوري چې اشد ضرورت یې ځکه دا مرسته کمه ده او معلولین ډېرې تقریبا د سره د 600 نه زیات معلولین په دې اتحادیې کې ثبت دي. نو د دې پورا دا نو داسې خلک موږ ته معرفي کړي چې دا تاسو ګورئ ټول په ولچرو کې دي او د فامیلونو سرپرست دغه دي او سرپرستی ور په غاړه ده. نو دغه خور چې ما مخکې یادوري وکړله دغه 85,000 افغانۍ وي او ما چې تقسیم کړي 19 کسانو ته 3,000 افغانۍ رسېدلې او زه دلته اوس ورکومه. نو د ملیحه امانی همت خور د کور ودان وي. الله تعالی دې ولجونه ورکړي چې په دې سخت وخت کې د دې معلولین او معیوبینو لاسنیوي وکړو. الله تعالی دې ولجونه ورکړي او الله تعالی دې د الله زیات مرسته ورکړي. کورې سبق د خبر ته چیرته او زما کوم لور ته تلون دی. حال دی اخلم حال می اخلا
دا یو څو ورځې ژوندون دی سبا خدای خبر ته چیرته او زما کوم لور ته تلون دی حال دې اخلم حال می اخلا دا یو څو ورځې ژوندون دی سبا خدای خبر ته چیرته او زما کوم لور ته تلون دی. بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما ابن امین حنیف است. ما مسئول انجمن معلولی و تپوی ولسوالی هستم. ما تشکری میکنیم یا فاخر ما که در زندگی مسافری در خارج میکنه با نام ملیحه خوانی حمایت است. امانی حمایت است. تشکری میکنیم در فاخر که برای ما کمک نقدی پرستاده به دست عایشه محترم 19 نفر معلولین است و یک نفر 3000 کمک میرسه نقدی. ما تشکر میکنم. صدا میکنم به افغانان دیگه که نمی رقم بر شما تشکری صدقه و زکات و مرسته خود را رای کنیم برای ما که ما نمی رقم معلوله را چیز کنیم برسانیم. بسیار محتاج است و شما میبینید در ویدیو که در بلشرا زندگی میکنه و سرپرستی خانه خود داره. تشکر میکنم. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله. دونکو دا د جرمني د کولند ښار نه د ملیحې اماني همت خور را لېږل شوې مرسته چې ما د وټپور په ولسوالیو کې 19 معلولینو او معیوبینو کورنیو ته ورکړله هر یو ته 3,000 افغانۍ او په آخره کې بیا هم د ملیحې اماني همت خور نه یوه نړۍ مننه کوم کور ودان برادرای محترم این بود حکومت که او خانم ملیحه همت امانی از شهر کولند برای ما رای کرده بود. اینجا ما با 19 نفر معلولین او توزیع کردیم. از خانم ملیحه امانی همت یک جهان تشکر میکنیم. خانه شباب.